دینا چتا سودی شهادت صلی اللہ ملاو شوی نوئی فقد رئیتموه نبیشک او قتل تاسو اسباب دا مرگ پا میدان دو خود کی شهادت او دا مرگ اسباب مپستر گو قتل وانتم تنظرون او حال دا دے چتاسو قتل مرگ مپستر گوئی دو تاسو قتل درستو آیات مبارکہ کی دا غزو احد یو بالحال ذکر کے نبی علیہ السلام په میدان د احد کی आवाज پاتو او بس یو سو مرګي ور سره ټول کافر پیرا جمع شو ټول کافر د الله په حبیب صلی الله علیه وسلم را جمع شو او اتبع بن ابي وقاص یو کافر نو د کوشش کولو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د شهادت د الله په حبیب صلی الله علیه وسلم بعض کافر گزارو کو لکه عبداللہ ابن قمیہ یو کافرو ندو چه پگٹو گزارو کو غاق دا نبی علیہ السلام ربائی مات شدا تاخی طرف تا لاندنے ربائی غاق مات شو سر مبارک دا اللہ دا مخ مبارک زخمی شو ندی عبداللہ ابن قمیہ دا گمانو کو جنے شما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کو ندی کافر انی قتلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز ہوئی دا آواز دا احد پا میدان کی شیطان کرو شیطان آواز کو چھ الا ان محمدا قد قتل خبردار شیخ خلقو آوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرشو ویدا دمر دا غم و دا فکر خبر آوا چې داغه احساس چې کوم صحابه کړي وا موجوده خلق نشي کوله ځکه دای د محبت کم انداز د الله د حبیب سره وای بای صحابه ته چاوي انس بن نضر رضی الله عنه ته چاوي چې نبی علیہ السلام کو شهید کړي شو نو صحابه عجیب شانو ورته وای ما تصنعون بالحیات بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم فقاتلوا على ما قاتل علیه وی دا اللہ حبیب کو شہید شو نانس بن نضر رضی اللہ عنہ ورطوی وی بیا پجون سکوئی دا اللہ دا حبیب نفس پا آغا خبر او جنگی دی پا کم چا جنگی دلے او پا آغا خبر ازان مر کئی پا کم چا وفات شو او بیا لارو او شہادت ورکم ملاو شو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چکر اعلان شو نو دا اللہ حبیب وازن قول الی عباد اللہ الی عباد اللہ دا اللہ بندگانو ما طرف تراشی دلتے او دا سے افراتفری جوڑا و چیز چاہتا پتہ نہیں لگے دا وہ رندے اغسرے چیز اللہ حبیب یو پی جندو دی جنگی خواب دلان دی چستر کی مبارک پرکی دے او میدان کی ولارو اغا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ او عرفت عینیہی تحت المغفر دا اللہ دا حبیب سترگی میں او پی جندے چیز دی جنگی ٹوپی دلان دی پرکی دے ندو چک آوازو چھے اید مسلمانانو ڈلے ابشرو هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ورکداوی دا جنگی چل خی چھے چف شد آوازو نمک وزکا وقت کی دشمن گیر چاپیر ولاو دا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو دی کی مسلمانانو توئی زما حبیب زما دا نور پیغمبرانو انت رسول و نبی دے آغا انبیاء علیہ السلام میں دیو خاص مقصد دا پار دنیا ترا لے گلو دا حبیب ما دیو مقصد کو بنیاد را لے گلے دا مقصد کو پورا شو او ما اخبر حبیب دی دنیا نا وفات کو یا شہید شو نو لدا دین بتا سو پریزی سا دا دین خدمت بدا اللہ دا حبیب دا حیات مبارکہ پور خاص ہوئی وما محمد الا رسول او ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر رسول اللہ دے اور اللہ شان تو گورا دانم ور تخپل نکی ہے اب مورخین لکلی مفسرین لکلی وی عبد المطلب تشاوی جستانی کنو کی خدا نم نشتا نداتا سنگ دا نم کی خو اغیزو میت ساتم چه زمان دی بچی بخلق تعریفو نکری بعد خلق گورا تجربی خبر ہے اگر علم غیب خبر نہیں وی عبد المطلب بکل نبی علیہ السلام دا سے جو لئی کرا واغستو او ټول دنیا دا وخت د شرک نه ډکوا وی خلق واو برای ان لی ابنی هذا لشان
یا بیم یا بنیم زماره دی بچی بلوی شان دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمور تخفل نیکی ہے محمد آغا چالوئی چی بس تعریفونے کی یا ستائنے کی ستائنے شوئے دستائنے قابل مستحق دے وما محمد الا رسول ندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول مگر دا اللہ رسول لے قد خلق من قبله الرسل بیشک تیر سیدی مخید دین دیر پیغمبران افا اماتا آیا کدے وفات شو او قتل آیا شہید کرے شو انقلبتم علی عقابکم نو واپس کی گئی بتاسو دی دین پخپلو پندوان میں ومن ینقلب علی عقبیہ ہر غصوک چه واپس شو دی دین علی عقبیہ پخپلو پندوان میں فلن یدر اللہ شیئا نو ہرگز دے تکلیف بو نرسی دین دا اللہ تشین ضرور وسیجزی اللہ الشاکرین او زرد چه اللہ بدلور کی شکر گزارتا اللہ بدلور کی دا آیات مبارکو نبی علیہ السلام چکل وفات شو دو صحابہ عجیب شان روش بخاری شریف کراغلی عمر رضی اللہ عنہ تر رواتو ایک چاوی چه نبی علیہ السلام وفات تے نصر بے ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نو مدینی منورے سر مقام سنحی اوزیو آغازے کی دیو سیلو چراغے دا اللہ دا حبیب کورتا وردن نشو دا اللہ دا حبیب دا پاس صادر پروتو صادر مبارک تلری کو دا اللہ حبیب خکل کو او بیا بار روتا او عجیب خطبے ہوئے ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ومن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وچاک دا اللہ بندو دا اللہ عبادت و بندگی کولا او دا دین خدمت دا اللہ دا پارا کولو نا اللہ میں شجون دے دے فنا پن غاوی او کچا دا سید الکائنات عبادت و بندگی کولا نا غید دی دار فانی نا دار بقات رخصت شد او دا آیات مبارکی اولستو وسیجزی اللہ الشاکرین زرد چی بدلگ ورکی اللہ شکر گزارتا وما کان لنفس او نشتر پہ اختیار دے و نفس کے ان تموت دا چی مردشی اللہ بإذن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ کتابا معجلا کتب کتابا معجلا لکل کڑے اللہ لکل معجلا اے موقتا نیٹدار کتابا معجلا پاغ لکنے ٹھدار بانے ومن یرد ثواب الدنیا ہر غصوک چیرا دلوی دا بدلی دا دنیا اور دیئے کہ چونکہ باپ دا جہاد شورو دے نوئی جہاد کئی خود جہاد پا عمل مقصد غنیمت تے مال مقصد ہے چرا مال ملاوش مقصد دا اللہ رضا نرا ناغلہ و بس غنیمت ملاوش اخیرت کی وے سنیز کا عمل دا اللہ دا پارا نرے ومن یرد ثواب الدنیا ارا سوک چی ارادہ لری دا بدلی دا دنیا جہاد کئی لیکن مقصد مال و غنیمت تے نؤتیہ منہا ورب کدل ردینا ومن یرد او ہر وصوب چیراد لذی ثواب الآخرت دا بدلے دا آخرت پا جہاد کی مقصد دا اللہ رضا او مقصد دا دن بلندی دا نؤتیہ منہا نورب کدل راجر دینا وسنجز الشاکرین او زرد چی بدلگور کمون شکر گزارتا ادا سے آیاتنا مخ کی سورہ بقرہ کے 200 نمبر آیات دی تائید جان سرو لکھے سورہ اسراء کی 38 آیات دی تائید دے سورہ شورا کے 6 آیات را روان دے اور سورہ ہود کی 15 چہ دے چا پا نیک عمل دا دنیا مقصد وی دنیا ارادے ندغا نیک عمل بانے باغلاج اخیرت کس نے ملاوی ایدی وجہ نا پا موز پا دین ازدہ کولو پا ہر عمل کی کہ دنیا مقصد شی ندار اللہ را پارا نشو دا عمل عند اللہ مقبول لے دا سی آیاتون قرآن شریف کی رازے فزیر آگلی وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ او دیر دا پیغمبرانونا دا دی امت تا تسلی ورکے
چې ګوره دا فرضیت د جهاد یوازې پتا سنره تاسو نمخ کې پنور انبیاء علیهم السلام او دا غي په امتونم فرضیت د جهاد وکایم من نبی او ډېر د پیغمبرانو نا قاتل معه چې جهاد کړو په مرګرتیا دا غي کې ربيون كثير الله والو خلق ډېرو الله والا خلق د انبیاء علیهم السلام سره مرګري شو او د انبیاء علیهم السلام په مرګرتیا کې jihad کړ او د ربيون تفسیر در لپرون تیر شو چې یا خدا په معنا وې د ربيون منصوب د ربتن په معنا د جماعتن راځي د ربيون دا غي جمع نو معنی وا ربيون یعنی جموع کثیرۃ ډېر د پیغمبرانو نا قاتل ماهو چې جهاد کړو قتال کړو په مرګرتیا دغه نبی کی ربيون کثیر الله والو خلق ډېرو هغه ډل ډېرو فما وهنوا وهن فمانا د ضعف او د کمزوري راځي فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله او دغه کې د وهن تفسیر امام قتاده دا په عاجزۍ سره کړي هغه عاجز شینو لما صحابهم دا تکالیف د وجه رسیدي وي ته الله لار کې امام زجاج د وهن معنا په جبن بزدلی سره کړي فما وهنوا ناوي بزدل شینو لما دا تکالیف د وجنا اصحابهم فی سبیل الله چې رسیدلی وي ته الله په لار کې وما ضعفوا او غي سستی نو کړي په جهاد کې ضعف امام زجاجی په معنا د سره ما فتروا عن الجهاد سشینو او استرشینو د جهادنا ومستکانو او نی دشمن تزان شرمنده کړو او نی دشمن تزان عاجز کړو ومستکانو معنا وما خضعوا لعدوهم اغیزان دشمن ته شرمنده کړو دا غي مخکې شرمندګي او د بے همتۍ خبره نه وکړي والله يحب الصابرين الله محبت ساتي د صبرنا کو سرا د دې امت ته وي د پخوانو امتونو نستا شان لوي تاسو پټولو کې غوړ امت یې نو چې هغه دور تکالیف برداشت کړي نو تاسو هغوی نه سیوا مثال پیش کوي او الحمدلله دی امت په هر زمانہ او هر صدی کې تاسو مثال پیش کړي چې نور امتونه داغه نه عاجز او دای چې کومه قربانای کړي دی امت ته الله را کار شواله کولو نو د دې وسو طاقت پرې کیږي والله يحب الصابرين الله محبت ساتي د صبرنا کو سرا او د مسلمانانو د جهاد په جذبه الله ټول مسلې حل کوي الله حبيب ګور دادا سے مبارک عمل ہے زنکدن کی شو وصیتونه وکړه زنکدن شروع یو په داو اوغزو جيش اسامه د اسامه او لخر نبی اسلام تیار کو او اسامه رضی الله عنه داوی امیر کو وزو دنیا نا وفات کی یو داو اخرج المشرکین او فی روایت اخرج اليهود من جزیرة العرب مشرکان او یهود به جزیرة العرب نشړي یو دا د زنکدن وصیت زنده اوغزو جيش اسامه دو اسامه دا لخر د دشمن سره جنگو دا زنکدن وصیت وی لخر چې نبی اسلام سو نازک حالو نو لخر د مدینې نه بار شو او چې حالت نازک والی له قتل ولته ایثار شو لیکن الله د حبیب د وفات خبر راغی ابو بکر رضی الله عنه چې نبی رسول الله وفات شو نو ګورا ډېر خطرات راغلل په مدینه د حمله خطر شو आवाज خلک مرتد شول چاوي زکات نور کو نو بعض کسان ورته چې دا د اسامه لخر نه دا نه دما نو ابو بکر رضی الله عنه غصه شو د یو لخر په خپل لاس د الله حبیب روان کړي او زبه نه استعمالو به چې ارس کی دا الله د حبیب وصیت ده اسامه رضی الله عنه روان شو لخر ته وي دا الله د حبیب د بیماری او وفات د وجه نه تاخير شه نو کوم خو خیر شپه او درجه منزل وکړو
وای کوم خلک چې مرتد شي یا د زکات نه انکار یا پکې کمزوري راغله ایوه دا څنګه عجیب امت ته خپل حبیب او پیغمبر په خپل لاسو په قبر کې دفن کو او د دې جذباتو کې کمی را نه نو دغه یو لخر سره ټول فضا الله سکا او سره الله سمک د جهاد او د مجاهدینو د جذبې سره الله د دنیا فضا بجوړي وما كان قولهم او نووینا دغه مجاهدینو الا ان قالوا مگر دا چې ویلو په میدان د جهاد کې ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے زمون ربا بخنو کې موږ زموږ ګناهونو او اسرافنا فی امرنا او د زیاتی زمونږه په دې کار د دین زمون کې ذنوب نه مراد دې کې واړو ګناهونه دي و اسرافنا فی امرنا نه مراد کبائر دي وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمنا زمون په مقابله دې کافرو کې وانصرنا علی القوم الکافرین او امداد کی زمون په مقابله د قوم کافر کې فاتاهم الله ورکلو دی تعالی ثواب الدنیا بدل د دنیا د دنیا بدل سوا تعالی مدد راغې او په دشمنانو د دین غالب شو وحسن ثواب الاخره او خیسته بدل الاخرت جنت دے والله يحب المحسنین اللہ محبت ساتھی دنے کمل کو ان کو سرام یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا کچری تابعداری مو کدا کسانو کفرو چ کافر نی یردوکم واپس بکتاسو علی اعقابکم پدی پندستا سبان کفرتا اے ایمان والو کد کافر و مومنل نتاسو بد دن واپس کی فتنقلبوا خاسرین بچر دین اسلام نو واپس شئنو بگر رئی تاوانیان بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ استاسو دوست دے استاسو امدادی دے وہو خیر الناصرین او دا اللہ ورد امداد کن کنا سنلقی زرد شواب چو منگا فی قلوب الذین فزونو دا حق کسانو کی کفرو چی کافر نی الرعب یرا او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ای چی دی او قوم دا جہاد ارادہ ووکا نداغی فزونو کی با اللہ روبوا چھوڑو دا دی امت او دا نبی علیہ السلام خصوصیتو زرد چو آبچو فزونو دا کسانو کی کفرو چی کافر دی الرعب یرا بما اشرکو باللہ با سببیو او ما مصدریو نو بسبب اشراکہم زرد چو آبچو پزنو دا کسانو کچی کافر دی یرا پا سبب دا شرک دوی ذکا شرک سبب دا بزدلی دی او ایمان سبب دا شجاعت دی ذکا مشرک دار سنے یری انہی نیری گی کار نیری وی قدامی انکل بابا ورابانے کٹوارے او کدا نظرانہ شکرانہ میں ورنہ کدا سوش او مومن ما سوا دا اللہ نا فوق الاسباب یردی چانا نکے بما اشرکو باللہ پا سبب داغی چدی شرک کرے اللہ سرا ما آغا شرک لم ینزل بیہی چندرا نازل کرے اللہ بیہی پا دا شرک بانے سلطانا دلیل اس قسم دلیل پی نشتا ومأواهم النار او زیر پات کی دود دیور دے وبئسا او بددا جہنم مثوى الظالمین زید پات کی دود ظالمانو مسواوی مکان الاقامت تا زید پات کی دو وبئسا مثوى الظالمین او بد دغور زید پات کی دود ظالمانو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ بِشَكَ اشتنک وَتَاو سر اللہ وعدہو وعدخپلا پا اغمیدان دا احد کے اذ تحسونہم کلچ تاسو قتلول دوی بِإِذْنِهِ پا حکم دا اللہ دا کافر چی مسلمان قتلی نو اگر کدے دا قتل نفس اور تزی نو دا رب العالمین پا حکم قتلی اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ
کله چې قتلوي تاسو کله چې قتلول تاسو وي باذنه په توفیق د الله. دا خبره ګوره ډېر د اسلام نه منافي ربا جاهلان عوام وایي وير مجاهد لو تا کې ولس کافر ملک نو سوچلو شعور لګو لګل کنن دغه خبره باندې دا خبره ځنی وخت کې دي چې کفر لورسي دا مسلمان چې کافر مړکوي هغه اور لمزه دا چا حکم دی اذ تحسونهم باذنی دا الله حکم دی چې الله وې دې قتل کا فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات دا حکم دا الله نو دا خبره آباد عوام چې کوي یو سل کافر وي کې مسلمان ناپاجي تور راوا سمړې کړ نو سلواړې ورته ولېګل نو العیاذ بالله ته ډېر سو کوي سخت ذاته او په خبره وا ان تحسونهم بیزی یو جن خلا واق کے ساتھ الفکار او د قران او سنت نه خلاف خبر ارسو کوم چې وینو لنه پکار دا حکم د الله رب العزت ته اذ تحسونهم دا خدای د الله حبیب د بنی قریظه مبارک څخه فیصله وک اته سو کسان لیکن د وکنستا او مجاهدین وذرول او اثر به دیوالو یو رزبانی اته سو کسان سکر الله وی اے زما حبیب مناسب ندی چې قیدیان جوړ کې تر دې چې ډېر وینت وکي سورہ انفال کې درته روان الله وی حبیب تعالی نه پکار چې تا قیدیان جو اثر به دیواله مداد الله په حکم دا کار کی کافر دے مسلمانان له رکاوټ جوړ شوه مداغرا قتلول حکم خداوندی دے اذ تحسونهم باذنه کله چې قتلول تاسو وی باذنه په توفیق د الله په حکم د الله حتا اذا فشلتم تر دې چې تاسو کی سستی رااله وتنازعتم فی الامر او په جګړه شوي تاسو فی الامر اے فی امر الحرب باغکار د جنگ کی یا پاغ حکم د نبی علیہ السلام کی دین مراد غرمات تی لکه واقعا مخی در لما ذکرم کا او دیکھ امام قرطبی تفسیر ذکر کرم دا اللہ رب العزت صحابہ کرام و مومنان و توئی خاص کر دو خود صحابہ کرام تا چما ہو عادتا و سرسکا بخاری شریفو گد حدیث ذکر کرے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کله چې ورځ د احد شو او موږ مشرکان سره ملاو شو نو الله حبیب 50 کسان په یو مورچه کې کېلو عبد الله ابن جبیر رضی اللہ عنہ پای امیر کو او ورته ګور دا مورچه و پرې زینا او زمون کدا دشمن دا څه کوي چې مون قتل خو مون مدد لبن را کوزي تاسو بس دا مورچه سنبالول نو جنگ شروع مشرکان سوکل شکست یو خورو شکست یو خورو او یو کتی مونږ چې زنانه منډه وي دهونه وي ندغه کسان چې ناس دی الغنیمه الغنیمه امیر ورته وي چې ګورا غنیمت په کلار راټول تاسو صبر وکئ ما ته الله حبیب ویلی چې دا مرشد پر زینا لیکن څه کسان د امیر اونو منله څه کسان د امیر اونو منله او هغه د مورچین را کوشل نو بس دشمن دغه طرف نه راغی سره د امیر دغه صحابه کرام شهیدان شول نو دې کې هغه حال ذکر کړي حتا اذا فشلتم تر دې چې تاسو کې سستی راغلی وا وتنازعتم فی الامر او په جګړه شوي تاسو په بار دا حکم او د فیصله نبی علیہ السلام کې چې دا مورچه باندې پریږي نو باندې نی پریږو باندې یاره مقصد خداو چې دا مورچه به ترغی ساتو چې جنگ شروع نو کافر خو تختید نو سکو دې ته اجتهادي خطا وي وعصیتم او نافرمانی کړي و تاسو من بعد ما پس دا غنا اراکم چې خودلو الله تاسو تماشه تحبون چې تاسو دا سره مين او محبت ساتل چې فتح وا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره زنی تاسو کیا غسوکو منکم زنی پتاسو کے منا غسوکو یرید الدنیا چہرہ دے لرلد غنیمت دنیا نبرات دے کی غنیمت دے اول دیدے کی داد نیوی ویلی ارادے ذکر کرے حسن کے شان دا صحابو لویو نو آغا ارادم اللہ ویچی دے نوے لرلے عام انسان گردے پلو گرا لگناہ کے ارادو کی او گناہ لا کړی مين ګناه نه حسابي
دلته صحابه تدا سی ویلی بلکې اراده ذکر کړي او دا غنیمت قانون په غزوه بدر کې راغلو. غزوه بدر کې دا قانون راغلو چې کوم یو سړی ټول غنیمت راټول کو چا راټول نکو چې په جهاد کې څوک شامل نه هغه ته قانون شریع مطابق خپل برخه ملاوي. نو دا قانون په غزوه بدر کې راغلو. دا غنیمت کړي ټول صحابه را جمع کولو نو هغه ته ودا نه ملاوي دو بلکې هر مجاهد کې چارا جمع کړي نه هم خپل برخه ملاوي دا خدای دې مرګرو سره یو مدد کو ای خو دشمن په مخه کړي دا کافر نه چې صفاتی دي موږ به غنیمت را جمع کو. منکم زنه پتاسو کې مناسو کو یرید الدنیا چیرا دې لرل غنیمت ومنکم اوزنه پتاسو کې اوسو ګداسو کې ادي چې هغه مرشه پرخوا او د غنیمت دراټولولو لپاره میدان تراکت شول. ومنکم اوزنه پتاسو کې مناسو کو یرید الاخره چې دا غي اراده د اخرت وا چاہی دا امیر سره په مورچه کې پاتې شول او شهادت ورته ملاو شو. ثم صرفکم عنهم بے ارولی وی تاسو ددوینا لیبتلیکم دیر پارا چه امتحان راولی و ازمائش راولی پتاسو او اللہ دا قانون جوڑ کو دین جوڑ کو او دے منگ و تاسو لو خیلا چه دی احد کی دا تکلیف اسباب سو نو دا امیر دا حکم مخالفت آئندہ با مسلمانان دی تبوری دا دین اللہ پا صحابہ کرام مکملو لو اس ویسے نرست سکداو نوئی چه فلانی صحابی گناہ کرو دے کرو اللہ وی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ او بیشک اللہ معافی کردتا سنا. دا کچا مرچ پریخے کچا میدان پریخے ٹھولو تا عام دا معافی اعلان دے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ او بیشک اللہ معافی کردتا سنا. دا سوک چوس قلم راغستے و صحابہ بدنامی ایدا سی مثال لے لکستا پچا قرضہ تو لے ما معاف کرے او یو پردی سڑی دونی اور تو اجازه دے نپریدو نو طول خلق بورلوی جی مازغر کار کئی صاحب حق ورطوی جی ما معاف کی نو تی قبضے کی میسی خاون دا حق وی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ نو تانا دا قلم او دا کافی راغستو و پارسی ضرورتو چی فلانی دا کری فلانی دا کری دا غاغ بیدینا او گمراہان ڈلی اغا صاحب او مالک او خاون دا حق سوئی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ بیشک اللہ معافی کری دا تاسو تا اللہ معافی کری او طول عام معافی اعلانیو کو واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ خاون دا فضل او دا محربانی دے پا مومنانو باننے اذ تسعدونا اسعاد و سعود کے بعض علماء فرق کرے لیکن امام قرطبی او دارنگ روح المانی چر اسعاد و سعود کی سفرک شتا کنشتا نبازی وی اسعاد پا ہموار ازمک تلوتا وی او سعود غر ورخطوتا وی و بازی وی فرق بکنشتا بازی فرق کرے وی اسعاد ستا وی السیر فی مستو من الارض وبطون الاودیت والشعاب پیو هموار ازمکت لوت اسعاد وی او سعود ستوی الارتفاع علی الجبال والسطوح برز اونت ورخطوت سعود وی وزیر کی قرآن پاک دے کی سعود نہیں ذکر کرے بلکہ اسعاد ذکر کرے اذ تسعدونا کلچتا ستلئی نمرات تے زحاب دے او تللی پا ہموار ازمکا کلچت لئی تاسو دا میدان جہاد نا مدینی طرف تا دا احد دا میدان نا مدینی طرف تروان ہوئی ولا تلون علی احد او رستم نکتل ہچاتا رستم اوڈو چاہتا کتننا ولا تلونا او ستم نرا گرزول رستو علی احد یوتنتا والرسول يدعوكم او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوكم راب للي تاسو اوازن کل تاسو تا فی اخراکم اے من ورائکم تاسو نرستو کل چدا اعلان شیطان پخلو شو چه نبی علیہ السلام شہید شو نزن صحابہ کرام مدینی طرف تروان شو اللہ حبیبی زمان طرف ترا شہید اللہ بندگانو زدلتے
وی زما حبیب در تاوازونه کول او تاسو کتلنا نو د دغه تلو د وجنا او د مرشی پر حدود وجنا فاصابکم غمن ضمیر مستتر پدې کې الله تراجو فاصابکم غمن نو په بدله کې درکړو تاسو له غم بغم د پاسه د بل غم یو غم سو و یغه د مرګرو شهادت دارنګ یو غم سو مال غنیمت فوت شو او دویم غم د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم او دې علماء باندې لیکلي چې یو غم خداو چې مرګري زخمیان شول شهیدان شول او بل غم هغه چې د الله د حبیب بارک کی پراپګند شیطان خورک چې شهید شو ابا دې کې د غم من بغم من نذو غمون ندی مراد بلکہ مراد تی غموم کثیره دی یو غم د پاس بل غم راغی یو غم د مرګرو شهادت یو د زخمونو دویم د الله د حبیب د پریشانی دویم د الله د حبیب د زخمونو فاصابکم غم بغم نو بدلکی درکړو تاسو ته غم د پاس د بل غم څه کډیر لوی تکلیف ملاو شو اواز علماء لیکلي هغه تکلیف دامو یو خو او یا مرګري شهیدان شول یو خو شول او یا مرګري شهیدان شول بل د مشرکان او غوازونو خپل مشرکان په اوچت ځای کې ناته جنگ ختم شو ابو سفیان وی افل قوم محمد صلی الله علیه وسلم وی محمد رسول الله تاسو کښتا الله حبیب وی لا تجيبوه جواب مور کوي او دې پیراوي چې محمد صلی الله علیه وسلم در کښتا د الله حبیب جواب مور کوي نو چې دې په جواب ملاو نشو ناغه قوم ته وی ویره نبی عليه الصلاه والسلام شهید شوی بیا وی افیکم ابو بکر ادا سی افی القوم ابن ابي قحافه دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دو والد نو واغستو وی ابو بکر رضی اللہ عنہ شتر اللہ حبیب جواب مور کوي دری پیریو جواب نہ ملاوے دو بے دری پیریو افی القوم عمر ابن الخطاب پدی قوم کشتر رضی اللہ عنہ اللہ حبیب جواب مور کوي نچ جواب ملاو نشو ابو سفیان خپل قوم توي وی اما هؤلاء فقد قتلوا ویا درې واره شهیدان شوی په دې خبره او کافرون نمبر وار پیجندل چې کدی نو الله حبیب دې بیا مرتبه ابو بکر صدیق دا بیا عمر فاروق دا وته ځان مسلمانو میں کافر مرتبه پیجند حالت کفر کې او دې نه پیجن علماء لیکلي مستعاران باندې وای دې جواب د نور کول څه مقصد وای دا الله حبیب دې خپل امت او د خلکو لسرګندولا چې د دې دین محافظ الله دې کزه مو کدیم دا دین قائم وټای ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود یو کنی دین بوی عمر فاروق ان کی عظیم شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ کا موجود یو کنی دین بوی نو کله چې راځي جوابونه ملاو نشول نو بیا ابو سفیان وی عمر رضی اللہ عنہ چې کله دا و چې ما اولای قد قتلوا خو جذباتی جلالی شان والو ناغه ځان مالک مشورته دروغ دی د الله دشمنه قد ابقى الله لك من يخزيك به الله دا ژوندۍ پر خطاو پر رسوا کوي او ابو سفیان وی اولو ونن هبل چت شو زموږه مدد یو کو الله حبیب جواب ورک ویسو او الله حبیب ورته وای قولوا الله اعلى واجل هبل چت نه بلکې الله او چت ولې او بیا غوی لنا العزا ولا عزا لكم ابو سفیان موږ د پاره عزا شتا او تاسو د پاره نشتا الله حبیب جواب ورکوي سو وایو وای الله مولانا ولا مولا لكم اګه کې موږ استادانو بدام میرا خبر ظاهر ده وای ګور د الله د حبیب بارکه تاسو جواب مور کوي دا ابو بکر او عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک کی تپوس جواب دا دعوت او طریقم نہ د ځان مبارک جوابونه مکو خود توحید د مسئلے جواب بیا کې پرې په خبره وای خیر دا به اخلاق کی صاحب جی تعالی سو بدیر دی وای تعالی سو بدیر دی وای نو خیر د جواب مکو
او که شرک او کفر کوي نو د منکر رد بکې ورته منکر رد یو کو په دې طریقې باندې دغه ځان د لپاره بډي والی او د الله په دین څخه کار نشته په دې خبره باندې د الله د دین د لپاره په بدعاتو کې د مبتدعين سره شمولیت کوي او خپل ځان او جیدات د لپاره بیا موټي راخلي قتل لته تیار ودې کې دام خای چې د ځان بارک خیر دې کته صبر وکي او بچاو نکي وګوره د الله د توحید نمبر کراشي او سو کوئی چې حبول شو او زاو چتا شو او هغه د مشرکانه عقیده اظهار کوي نو بیا ول الله د دین د توحید اظهار کې او د شرک رد وکي لکه لا تحزنوا على ما فاتکم دیر پار چی تاسو خفا و غمجن نشئی علا ما فاسمان فاتکم چی فوت شل تاسونا یعنی دا مدد دا غنیمت او دا فتحنا ولا ما اصوابکم او نها چی تاسو لکم تکلیفون و رسیدل عام گوڑا پختو کم داروی غرد غم وار غمون اخری نو یو غم دا زان زخمونو یو غم دا مرگر شهادتو لیکن دا اللہ دا حبیب خبکان چکل راغے او دا غید وفات خبر ووردے شو نو ټول غمونه وخوړ والله خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاس چې تاسو کوم عمل کوئ ثم انزل علیکم من بعد الغم بیارا نازل کړو الله پتاسو پس دې غمنا امنتن امن نعاسا چې جوټو د خوب د خوب یو جوټه الله راوست لوی غم مرګري شهیدان او نبی رسول الله زخمیو لکه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي الله حبیب چې مسکول نو درېدو مشهور ډیر زخمونه د وجنه مې امامتي ورکه په ناستا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وګور دا یو عام تجربه د خلکو چې کله غمونه ډیر شي او لک خوب درغه الله غمونه کم کی دا الله احسانو اللہ رب العزت خوب راوستو پس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بانے او دا سی غمون وقت خوب دا اللہ رب العزت دا طرفنا یولوی رحم و کرم ابو طلحہ رضی اللہ مبارک بخاری شریف کی راغلی آوئی پا منگا خوب راغے او منگ پا صفونو کے ناس کو پرز دوخت فجعل سیفی یسقط من یدی و آخذو تورا میں جوٹا میں والا تورا میں اللہ سنہ پرے ہوتا راویخ بشم بیا با می جوٹو والا لا سنو پریوتا اللہ پا صحابہ کرام طول خوب راوستو جوٹی برالے ہم منافقانو بان خوب نراتو یغشا چی پٹکڑے ہو دے خوب طائفتا منکم یوڈلدتا سنا اواسوکو مہاجرین و انصار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول لشی طائفتا منکم طول مہاجرین او انصار کی مراد دی و طائفتن او بلڈلوا در منافقان و غڈلوا قد احمتهم انفسهم چی غم کی چوری و غیل رخپل زاننو تش دخپل زان غمو دخپل بچاو غمو ند ایمان غمو ند اسلامو ند اللہ دا حبیب یظنون باللہ گمانون کوي دی پا اللہ بانے غیر الحق یعنی ناجائز او ناحق گمانونا نا گمان اسو مفسرین لکلی ویدی ورا اللہ خود وادی دا مدد وعدہ کڑوا او العیاذ باللہ خلافیو کو یظنون اخلاف وعده سبحانه وتعالی دیدا گمان کولو چگنے اللہ پا وعدہ کے خلاف ہوگو یظنون باللہ گمان کولو دی پا اللہ غیر الحق ناحق گمان ظن الجاہلیہ پشاند گمان دا جاہلیت والا لکا مشرکان او کافران پا اللہ بانے سنگ گمانو نکئی دی منافقانم پا اللہ دا سی گمان کولو یقولون دا منافقان وائی حل لنا من الامر من شیء آیا اشتد من پارا من الامر دا امر نمراد دے کی مدد فتح و نصرت تے آیا اشتد من پارا دا فتح دا مدد و کامیابی نسشے ویر زمون نصیب کی فتح نشتا اور زمون نصیب کی کامیابی نشتا مانا دا ولیس لنا من ذالک شیئن زمون پا نصیب کی فتح او مدد و نصرت نشتا
قل ورتو فرمائے اے حبیب ان الامر کلہ للہ، بے شک کار یعنی فتح مدد و نصرت و کامیابی دا طول خاص دا اللہ سرلا، یخفون فی انفسهم پٹوی دی پخپل زنو کی ما خبر لا یبدون لک چه دی داغی دا سرگندول وسو طاقت نلری تاتا، دی داغی دا سرگندول وسو طاقت نلری چاہ نفاق دے کفر دے او دا دی پزرکی دا کافر خیر خواہی دا او دا مسلمانانو بد خواہی دا، یقولون وائدوی لو کان لنا من الامر شیئن کچریوی منگ دا پارا من الامر دا کار او دا مشورین شیئن سشے ما قتلنا ها هنا نو منگ با نوی وجل شوی دیزے کی خزمون پرایا و مشوری ویسو کمل نکی من خویشیر مدینین وطل بار ندی پکار یادوی لو کان لنا من الامر کچریوی منگ دا پارا امر نمراد بیا دا مکی غنتی کامیابی دا ویدا کم چه نبی علیہ السلام ہوئی چه فتح باسدی گی امم کامیابی گو او کافر با کمزوری کی گی کچریوی منگ لرا من الامر دا کار ندا کم چه نبی علیہ السلام وعدکر من سرا شیون سشے ما قتلنا ها ہونا نمون با نوے وجل شوے پدیزے کی من با نوے وجل شوے زمون دا مرگری زمون دا رشتدار دا بنوی وجل شوے زکر منافقان و خزان دا مسلمانان و مرگری کول قل ورطو فرمایا لو کنتم فی بیوتکم کچر وی تاسو پخفل کورونو کے اے منافقانو کے کورونو کے ناستم یہی خوچے کم دے اللہ دا چاہ مرگ لکلے دا مرگ غزے تبا غرازی او کم دے دا مرگوی نو آغازے تبا دیر آرسی قل فرمائے لو کنتم کچر وی تاسو فی بیوتکم پکورون استاسو کی لبرز اللذین نخامخا روتے بوے سرگنشو بوے آکسان کتب علیہم القتل چلی کل شید پاوی پلوح محفوظ کے قتل الى مضواجعہم اغزائیونو دغرز دو قتل دو اخفلتا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ دِرْ پارچ امتحانو کی اللہ ما رہا فی صدورکم چستاسو سنو کی وَلِيُمَحِّصَ مَا فی قلوبکم او دید پارا چپاک صاف کی اللہ حغا چی دی پزمستاسو کے مومنانو اغا شیطان چکوی وسوسے چھولے اغا وسوسیم اللہ دن امتحاناتو سر ختمی کی وَلِيُمَحِّصَ مَا دا ما عبارتو دا وسوسون چی شیطان زرکے چھے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ او دیر پارا چی پاک صاف کی اللہ چی دی پزمستاسو پی دا وسوسونا واللہ علیم بذات الصدور اللہ پوہ دے پاورازن دی سنو ان الذین بے شکہا کسان تولو منکم چاہی شاگر زولی و مشرکانو تا منکم لتاسنا میدان پریخ و اولار یوم التقل جمعان پرزد ملاوی دود دوڑلو انما استظلهم الشیطانو نبیشک خیولی دیلر شیطان ببعض ما کسبو پبعض حاغا چی دیس کسب کرو آیات مبارکہ کی دعوی چکل گناہ و معصیت سبب د کمزوری جوڑی کل گناہ او معصیت دا سبب جوڑی گی د صد پارا د کمزوری د پارا دی آیات مبارکہ کی موئی دا کم خلقو چی میدان پریخو دا وخد نو انما استظلهم الشیطان طلب دا ذلت او دا خیدو کڑو دی دا شیطان یعنی خیولی دی لر شیطان ببعض ما کسبو پسبب دا بعض حقا آمالو چی کسب کرو ولقد عفا اللہ عنہم او بیشکا معافی کری دا اللہ دی طولنا ورکم یہ کچھ گو رہی اللہ پا صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دین مکمل ہے کمثال پتور دائی پتور وقت دا سنسار مسئلہ نوے راغلے ننن با د سنسار او درجم مسئلہ شاز دکولا
کدغلا واقعا نوی راغلے نن بدلاس پر کول واقعا سنگوا دا قصاص اللہ پاغی دین مکملولو خو کل کدا سی اوکار شوے نگر قرآن شریف کی گوری دا آغی پسی اللہ دا معافی اعلان کرے دا دیو جنا صحابہ کرام مبارک دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دادا چی دا معصوم ندی خو مغفور دی صحابہ کرام دا گناہونو نپاک نو خو چی سشی نو دا خپل حبیب دا صحبت بابرکت دا وجنا اللہ ورطار سماف کری وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ او بیشک اللہ معافی کری رانہم دا غینا ان اللہ بیشک اللہ غفور حلیم بخن کے دے حلیم او حلم و صبر والے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تکونوا مکی گئی تاسو کالذین پشاندہا کسانو دا غی غنت قول باطل او غلط فاسد عقیدہ چی گورے تاسو نلرے مکی گئی پشاندہا کسانو چی کافر ری وقالوا لإخوانهم او غی ویلی اخپل روتا دارونا یا پا اعتبار دا مذہب یا پا اعتبار دا نسب وقالوا لإخوانهم او غی ویل اخپل روتا او ہمیشہ دا پارا دا منافقان و کافران دا طریقم دا چی غی وی اذا ضربوا فی الارض کل چی غی سفر کوي پزمکا کی زمکا کی سفر کوي دا طلب معاش دا پارا او سفر للار دے او مرشو او کانو غزن یاوی غی غازیان جہاد توتے او التورت مرگ و شہادت راغے نو دا منافقان وائی لو کانو عندنا کدئی زمون مو ولوی چی سفر لبنزی او مو ولوی چی جہاد تبنزی نو بس چی زمونگی نمانل نو بس مرشول که زمونگی منلوی نمرگنو وسم گر آباز ناقوہ مسلمانان کلا چرتا بچے چه تلار شی اور رشتدار اداری مرشی و یرم مو ولوی چی دیل مداو کلا وی مالک پتوی نده مولی پریخو یعنی مرنا میں بچ کرے دا خبری دا شریعت نخلاف دی بس خود چی سوشول کم دے کے چا اللہ رب العزت مرگ لکلے نو کتاور کی زنجیرون آت کڑائی اچولے رکھنا وچی اللہ سے نکلیو نو دا چا تدبیر دا تقدیر پا مقابلہ کی حائل نجوڑی دیو جن ایمان بیادار چی سوشی نو پا تقدیر اور دا اللہ پا فیصلے برازی کی لو کانو عندنا ویک دی زمون سر وما ماتو نو دی بمرنوے وما قتلو دی بوجل شوینوے لیجعل اللہ ذالکا دیر پارا چوگر دی اللہ دا خبرا حسرتا فی قلوبهم افسوس دی پزنو کی چونکہ دا قول باطل لے او دا عقیدہ فاسد دا نو سباب پا دی افسوس کرے یو وجد افسوس دا مفسرین نے ذکر کرے چی قول باطل او غلط عقیدہ با پرز دا قیامت سبب دا افسوس جوڑے گی یادا چی افسوس بپدی مجاہد خلار و شہید شہدے یرا کنمائے منل امان بنو نشدیو گوری ناغلہ و شہادت دا وجنلوی مرتبہ ملاوش او دے و دخپلی غلط یقیدی دا وجن چکور کے ناس تو جہنم تلارش ندے با افسوس کئی چکاش دا سے شہادت ماتم ملاوے دا خفانی دنیا واللہ یحیی و یمیت اللہ جوندی کولو مڑکول کئی مرگ و جوند اللہ لاس کرے دا دیوزے دتلو دنتلو سر تعلق نرے واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاغ چتا سو عمل کوئی بصیر لدن کرے وَلَئِن قُتِلْتُمْ كَچَرِ وَجْلِ شُوِيْتَاسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ لارکی او متم یا مرشوی لمغفرة نخامخا بخنا من اللہ دا طرف دا اللہنا ورحمت و رحمت و مہربانی خیر مما یجمعون غردی دا غسنا چدا کم منافقان و کافر جمع کئی ولئن متم کچر مرشوی تاسو او قتلتم یا شہیدان کڑے شوی تاسو لیل اللہ تحشرون نخامخا اللہ طرف تبتاسو جمع کڑے شئی
درست آیات مبارکہ کی اوصاف دا امیر ذکر کئی گورکا امیر سخت جبوی اور آغزن کی سختی نو بیا مسئلہ حل کی گنا او دیکھ دا اللہ دا حبیب لی شانم خی وی گورا دا کم مرگرو چه مرشب ریخی وا اور دا مرشب ری خدود وجن غاح مبارک شوید شو بدن زخمی شو مرگری شیدان شو وی پا تمام عمر کی نہ صحابو نہ نبی علیہ السلام ویری چی داستا سو دا وجن بلکہ یہ چی تقدیر کی لکلی و اللہ دید آکارو کو اللہ تو معافیو کا نو اللہ رب العزت چی او شے معاف کی نو بیاد آغی تذکرے بنکے بار بار آغی تذکرے بنکے بیا اور نبی چاہتا یادے چی گورا داستا دا وجن اللہ فرمائی فبما رحمت من اللہ پسبب در رحمت سر طرف دا اللہ نا اللہ وی زما پرحم و رحمت و کرم مانے اے حبیبا لنت لهم تنرم دوید پارا اے حبیب استاسو دا اخلاق چی نرم دی نو دا زما دا رحمت وجد ولو کنت فضوان کچروت اے حبیبا سخت جب والا استاسو پا جب مبارکہ کی سختی وے غلیظ والقلب و سخزو والوے لنفضو من حولک نخام خادی بخارشو تانگیر چا پیرا نادیوزے بلزے مرگری صحابہ کرام بتاؤ سر راجمنے حبیب ما تاتا دیر نرم اخلاق درکڑی ما پتاسو کی تخپل رحم سر نرمی پیدا کرے فاعفو عنہم نمافیو کدجوینا حبیب کستا کم حقوق ضائع کری نمافی حدیث لوگو رگو رسوک دا صحابہ شان پہ یعنی صحابہ آغا خلق دے دائی بارک اللہ قل حبیب توئی حبیبہ معافی ورطوکا دا رب العالمین دا طرف نہ حبیب تو حکم دے چے معافی کہے دا سے مخلوق چے دا اللہ دا حبیب پہ حقوقو کی کس کمیرا اگلے وی معافی ولکوا حبیب استا دیر لئے حق دے دائی کوشش کئی خستاس و شان مطابق کی دیشی حقوق ادا نکی فاعفو عنہ دا صحابہ دور لئے مقام دے اللہ حبیب تو وی معافی کا فاعفو عنہم نمافی کا وجویتا کچرستا حقوقو کی سکمیوں کو نمافی ولکوا واستغفر لهم او کزما حقوقو کی حبیب نقصان کرے نبخن ورتغوارا حبیب مال جار دائی دفارا اور اللہ حبیب دخل صحابہ کرام دفارا سکو واستغفر لهم نفعف عنهم دا دی تعلق دا حقوق دا نبی علیہ السلام سر دے واستغفر لهم او دا دی تعلق دا حقوق دا اللہ سر دے واستغفر لهم او بخن غارد دوی دا پارا کزما پا حقوق کی نقصان کرے ورپا خپلیم دا معافی اعلانو کو اللہ سو پیرے ہوئی دو پیرے ہوئی او حبیب توئی تم والا معافی کوا او حبیبا کتاسو لداخکاری چیز ما دا حقونو کی کمے کرے نو خیر دے زمان بخنا ورطا ہوارا داسی کریم رب دے او صحابو دخپل حبیب نمرگرو سر داسی مینا دا حبیب تدائی بارہ کی ترتیب خی وشاورہم فی الامر او مشورک او دلی سر پکار دن کی آئندہ کداسی سرازی نو مشورہ ور سرکوا اور مشورہ پا دین کی اور اہم شیر اور خاص کر پا امور دا حق کی وشاورہم فی الامر مشورہ کو جدوی سرا فی الامر پکار دین کی امر نمراد یادینے کی خاص کر الافلام دا عہد مراد تے اغا امور دا حرب تی یا ہوا چھ پاگے کی مشوری لضرورت وی نو حبیب پاگے کی اور سر مشورہ کوا وشاورہم فی الامر او مشورہ کو دی سر اے حبیبا پکار دین کی علماء لکلی دا مشورے معنی لغوی دعوی امام قرطبی اہل لغت دعوی چہ دا مشورہ الاستشارہ ماخوذ دا قول عرب نائوی شرط الدابا وشورتها کلے او زناور بائی غستو نخپی لاس بے اوکتے لسترگی بے اوکتے اور طول حالات بے معلوم کرے یا شرط العسل ایوئی کبین دی روشو کو نائے کلا مچائی مریشی او کلا پکی آرے نخد گرم کو او خصفا دے کو چاند دے کو ندیتا ہوئی شرط العسل
نو مشوره دې ته وای دا وای د قواعد د شریعت نه ده، د اسلام د قواعد نه ده. د دې وجنا علماء وایي چې کله یو خلیفہ دی دا یو خلیفہ او د حاکم بارک وایي چې من لا یستشیر اهل العلم والدین نفعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. امام قرطبی وایي کم خلیفہ چې د علماء سره د حکومت په کار کې مشوره نه کوي، اهل علم سره اهل الحل والعقد، نو د داسې خلیفہ معزول کول واجب دي. وامرهم شورى بینهم، دا د مؤمنانو صفت ده، کار د دوی په مشورې سره وای په خپل منځ کې. اور اغلی دی روایاتو کې وای چا چې مشورې سره کار کړي نو پیمانه شوی کلم نه، او څوک چې په خپل رائے نازیدل لري ناغه همیشه د حق لار نه څه شوی خطا شوی. نو په هر کار کې څه شی را مشوره کول پکار، په هر کار کې مشوره کول پکار دي. دې وجه امام قرطبی وایي څه خیسته قول چا کړي، وایي شاور صديقك في الخفي المشكل واقبل نصيحة ناصح المتفضل، فالله قد أوصى بذاك نبيه في قوله شاورهم وتوكلي. وی ګور دوستانو سره یو پټو مشکل کار کې مشوره کوا، او کله چې یو نیک دوست عالم د دین خبردار مشوره درکنو قبل وی الله خپل حبیب ته ویلي وشاورهم فی الامر، مشوره کوا او باقی توکل په الله کوا. وشاورهم فی الامر، او مشوره کو د دې سره فی الامر په کار د دین کې. فاذا عزمت، چې کله قصد او اراده دی او کار دی او کا مشوره دی او کا او څومره اسباب ظاهری ستاد وس مناسبات استعمال کړ. فاذا عزمت، چې کله قصد او اراده دی او کار دی او کا فتوکل علی الله، نو بروسا او اعتماد کو په الله باندې، بیا اعتماد او انجام الله له سپارو. توکل ویم دیتا جائز اسباب استعمال کا، ناغی نفس انجام اللہ تو سپارا. فتوکل علی اللہ، مبروسک و پا اللہ بانی، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت ساتھی المتوکلین توکل کو ان کو سرا. ینصرکم اللہ، کہ اللہ تاو سر مدد و نصرت کی، فلا غالب لکم، نشت دے سو غالب کی جن کے پتاسو، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، او کہ اللہ استاسو مدد پریخو. خذلان رسوائی توئی ورد چا مدد چی اللہ پریجی بس رسواش. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، او کچر استاسو مدد پریخو، فَمَنْ ذَا الَّذِي نُصُوب دے حقس ینصرکم من بعده، چی امداد گو کی استاسو پس دینا. وعلى الله وفا اللہ رب العزت بانے فلیتوکل المؤمنون، بروسا و اعتماد دی کوي مومنان. وما كان لنبي ان يغل، وجد دی آیات نزول داوا حکم تر قیامت پورے عام دے. وجد نزول دی آیات مبارک داوا بعض غزاگانو کیو صادر نو بعض کسانو یہ رکی ریشی دا نبی علیہ السلام اغسطے دا آیات اللہ رب العزت رو لے گر گورا پا مال غنیمت کے نقصان کو لاغین سے شے پٹول دا پا گناہ کبائروں کے دا. او اصل کی غلول وی الاخذ بخفیت توئی، او بیاد دی استعمال روح المانی وی پغلا و سرقت کم کی، او دی دے کی غلول چی ذکر شی نو داغین اکثر دا مال غنیمت دا تقسیم نمخ کی اوشے پٹول مراد وی. وما کان لنبی، او ندی صحیح او درست اے لنبی من الانبیاء، دا پار دیو نبی دا پیغمبرانونا ای غلا دا چی دے دا مال غنیمت نسشے پٹ کی. ومن یغلل، او چاچی سشے دا مال غنیمت نپٹ کو، یاتن رات للگو کی بما پاغس سرا
غل چې پټ کړی دی یوم القیامه پورز د قیامت پرز د قیامت با غراړي ثم توفى كل نفس او بیا پورا ورکړي شي یو نفس تا ما بدل عمل کسبت چې سیکړي وهم لا یظلمون او دوی سره ظلم نکړي شي. دې وجه امام قرطبي ذکر کړی د آیات د دې خبرې دلیل له چې مال غنیمت کی غلول کول کبیرۃ من الکبائر دا په لوی گناهونو کې لوی ګناه. او دې کې روایت ذکر کړي ابو داؤد شریف کې دا حدیث راغله د سمره ابن جندب رضی اللہ عنہ نے روایت ہے نبی علیہ السلام چې بکل جہاد کی غنیمت حاصل کو نو امر بلالا فنادى في الناس بلال رضی اللہ عنہ ته اعلان وکړي اعلان وکړي چې چا سره څومره سوي رېړل نو غنیمت براجم شو پنځم حصہ به راغی نه بیت المال لپاره واغستا او باقی سلوري سیوه په مجاهدینو تقسیم کی. نو یو ورځ بلال رضی اللہ عنہ आवाज کړو او خلق راول تقسیم شو نو فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من الشعر دا आवाज نفس یو سړی د اوخ یو مهار او واګران چې د ویختو نه جوړاو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ما د غنیمت نه حاصل کړو. دا الله حبیب ورته وی اسمعت بلالا ينادي ثلاثا تار بلال رضی اللہ عنہ आवाज اوریدلو چې دې ته اعلان کړو هغه آو نو یې شي منا کړو چې دا دې وروړي هغه له عذر پیش کو. الله حبیب ورته وی کلا دا څنګه انت تجيء به يوم القيامه دا قیامت پر ازراړي دې نه قبولو ور بعضی شذون نزان ساتل لر پکاري دي غنیمت کې ټول مجاهدین برخوا ټول خارشي ټول لال دا الله حبیب زب کم را غواړو دیو جنګورا بعض اوقاتو کې ستا پلاسو کې پیو خدا سے پیسو مشری مکوا وې دا د ذلی پسط او زکات فند او دا بلګي او پدی ودا جوړه دې کې د هر کندې د هر یتیم څه شی حق نو دا اول شو رسول الله شو کو شری و دې نو رسول سبا توبه واسي توبې صورت نشته تبسکه چا نه معافي غواړي څوک به ګوري دیو جن په دا یو خطرناک ګناهونو کې یو دام نه الله حبیب ورته وزا زیدرن نه قبلو بیا پرز د قیامت به راړو. دا حدیث دی چې ابن کثیر او نور مفسرین ذکر کړي د نبی رحم السلام یو غلام او دای خدمت به کول په جهاد کې ور جهاد ټول کې لوی عمل له خو بعض خبرې پکې لري نازک وي هغه له مجاهد خیال کوي. نو دا الله د حبیب غلام او دای خدمت کولو یو نامعلوم غشراغ اولګي دوی او دا غي د وجنه ورته شهادت ملاوش. نو باز خلقو مبارک دی شي دلاره شهادت یو په جهاد کې بل سید الکائنات په خدمت کې شیش الله حبیب وی هغه صادر چې مال غنیمت نه تقسیم د مخ کې دراغسته او پټ کړو وی د اور صادر ته تاو دی الله حبیب فرمایي الله حبیب وی اور صادر ته تاو دی. هدي جنګورا بعض اکثر جهادونو کې اول خدای کې د سره غنیمت تقسیمو لدرس په وخت بعض مجاهدین بلاره زمد علاقی او کو شام لے گلے ناغیدر غنیمت حاصل کو اس ماکس جوندے تبلیغ کے وقت لگولے مجاہد نے اغلوی جدا بیا تقسیمو تا پس بخبر کو لا واغ پس خبر کی جدا غیر تقسیمو دی وجنا مال غنیمت کے نقصان دا ډیر لوی تباہی دا فرمائی چې چا څه د مال غنیمت نه پټ کو یا حکم د ټول اغلا دار فرض د قیامت بداراړي پرز د قیامت بداراړي. او دې کې ابن کثیر ډېر روایتونه ذکر دي. الله حبیب فرمایل یوم تواو یسنا پرز د قیامت چا اوخ د سر د پاسه کړي ګور الله به طاقت ور کړي اوخ پټ کړي د سر د پاسه وګړي ټول خلک بوله ګور الله حبیب ما ته براشي زبور توام ز شکر رشم ما درته خبر رسول وي د چا د سر د پاسه وګړي د چا د سر د پاسه بچي شي وي چا به کپڑے پټ کړي ناول کړي جنډي پشان کړپ کړپ کړي. مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی بعض گناهونه او د قبر نه راپورته کېدل بداسي چې هغه کس وایي چې الله اور له ورځي خو چې شرمندګۍ نه خلاص ځکه ټول خلق به تماشا کوي. نو آیات مبارکه کې داو افمن اتبع رضوان الله
اے هر غسوک چه غروان شوه ده دا اللہ دا رضاون گئی پسی داغ کوشش داده چه مانا با اللہ سنگ رازی کی دیر وجن جہاد تزی کمندے کی دیشی پشاندہ غچا باء چه اغوا پشوه ده بسخط من اللہ فغسی سرد اللہ ده طرفنا ومأواه جہنم او زید ورطلو داغ جہنم نے وبئس المصیر او بد دا جہنم زید ورطلو هم درجات عند اللہ مخی گورا دا دو قسم خلق و حالات ذکر کل اہل خیرم ذکر کل نا اہل شرم ذکر کل نو دا هم دا غدوار مراد دی هم دا خیر خواندان دی او دنیا کی خیر کار کرے یا وهم دا شر خواندان دی هم درجات عند اللہ دوی بخواندان دا درجوی پنیز دا اللہ ذکر درجات پا جہنم کم دی او درجات پا جنت کم دی نسوک با اسفل السافلین کی او سوک با اعلی علیین کی واللہ بصیر بما یعملون اللہ لی جن کے رفا اسوانے یعملون چی دوی کم عمل کئی لقد من اللہ بے شک احسان کرے اللہ علی المؤمنین پا مومنان باندے اذ بعث فیہم رسولا کل چرا لے گلے دے پدوی کی رسول من انفسهم ددوید نفسنا اللہ پدوی کی پیغمبر را لے گلے اور رحمانی دے دے کہ اللہ دا حبیب دا بشریت بارہ کی تفصیل ذکر کرے 112 صفحہ کی ہوئی اور دا مسئلے ذکر کرے پر 113 کی یو خدا ہوئی من انفسهم معنی کرے من نسبهم ومن جنسهم عربیا مثلهم من بنی آدم لا ملکا ولا جنیا اللہ احسان کرے پہ مومنانو کلے چرالے گلے دے پدوی کی رسول من انفسهم ددوید نفسنو ندے ددوید جنس ندے ددوید نصب ندے ددیغنت عربی دے دبنی آدم ندے ملک ندے او جنی دے بے بھی اکدا مسئلہ ذکر کرے چہ دا شیخ ولی الدین عراقی نشاط پوس کرو چہ حل العلم بکونه صلی اللہ علیہ وسلم بشرا ومن العرب شرط فی صحت الایمان او من فروض الکفایہ دغه عالم نے امام روح المانی چاہتا پوسو کو چہ آیا علم پدی خبر چہ نبی علیہ السلام بشر دے او دا عرب نو دا ایمان پا صحت کے شرط دے یا کدا دا فروض کفایہ نہ دے فعجاب بانه شرط فی صحت الایمان ناغا جواب ورکو چی دا اللہ دا حبیب بارک دا عقیدہ لرل چی بشر او دا عربنو وی دا شرط دے پا صحت دی ایمان کی ادھی وجہ نکم خلق چی دا بشریت نے انکار کئی نو دا خبر وقت دسور نصوص نے انکار لے دیا ہوئی کئی او سڑے ہوئی چیز ایمان رالم برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى جمیل خلق چی طول مخلوقات تر قیامت پوری جن و انس تا اللہ را لے گلے لیکن لا ادری هل هو من البشر او من الملائکہ او من الجن او لا ادری هل هو من العرب او العجم نوئی فلا شک فی کفره لتکذیبه القرآن وجهده ما تلقته قرون الاسلام خلفا عن خلف وصار معلونا بالضرورة عند الخاص والعام وی چه سره داوی چه خدا منم چه اللہ حبیب طول خلق اللہ پیغمبر را لے اور علی پتہ نیسی چه دا بشرو نو او کدا ملائکو نو کدا پیریانو نو اور علی پتہ نیسی دا عربو نو کدا عجمو نو نوی شک بده دا پا کفر کی نی ذکر دا قرآن دا نصوص نسوک دا غیر انکار سمر آیاتو ندی چه غیر که دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بشریت تے او یوزل چه گور ختم کوئی نو پا ترجمہ چه پوئی گئی دا آیاتو راجمہ کوئی چه سمر آیاتو نو کی ورط بشرویل علماء کتابو نب لکلی و عالم دا پنجاب دے کتاب لکلے بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راتو آیاتو نو دلائل راجمہ کلی او سمر احادیث تی پسولو چاہے کہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا بشریت ذکر دے
ندیه چوئی من انفسهم دوی د نفسوننا اللہ ورطا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے دے یتلو علیہم آیاته للی پدوی آیاته آیاتنا دا اللہ آیاتنا پلولی ویزکیہم او پاکوی دوی دا غلط و عقائد و دا اخلاق و دا اعمالنا ویعلمهم الكتاب والحکمہ او تعلیم ورکوی دیت دا کتاب والحکمت او دا سنتو اور تزکیہ پا بعض آیاتنو کی رستو کرو دیئے کی روان نکا دا قرآن و سنت دا تعلیم مقصد تزکیہ دا نو کله د نتیجې په تور ذکر کی چې د قران او د سنت او تعلیم د دې علم او عمل سبب د تذکیره او کله هغه نتیجه روان دي کی چې تعالی وی ګوره د دې تعلیم نه مقصد تذکیره موږ تاسو ټول له اجرا قران موږ روز د کوی مقصد سره چې اخلاق عقاید پاک شي نو که تذکیه نه حاصلېږي نو مقصد څه تاریش اخلاق پاک شي کما خبر د دین او پاغي عمل راضي اخلاق جوړيږي کله نا کله سره وي چرګو راځي درس واره زما په اخلاقو کې څه فرق راغی عادتو کې څه فرق راغی زما د زړه کیفیت څنګه شول اخرت طرف ته متوجي کیږي کنا وګوره کچره دا حاصلېږي نو د دې علم دا مقصد دی او کدا نه حاصلېږي نو القران حجت لك وعليك یا وقتا دلیل جوړيږي یا وتا له جوړيږي ويعلمهم الكتاب والحکمہ او تعلیم ورکوی دویتا الکتاب دا قرآن پاک والحکمتا او دا سنتو وان کانوا اگر کودئی من قبل ددین مخی لفی ضلال مبین خامخا پا گمراہی سرگندکی اگر دی خبر بانزا دا ایمانیات تی چې دا الله حبیب خاتم النبیین دے دا بشرو نه دے دا عرب نه دے دا چې قرآن لسره کین دا خبر دے شي نو استاد هغه یو ځل سره حج کې یو وکیل ملاو شو ډېر لوی وکیل وی ما ته مولانا سے ما یې زغره ته پوښ کوم وی دا نبی رسول الله دا اکبر بادشاہ په زمانہ کې تیر شوی په دې خبره دا ګوره دنیوي تعلیمات دا لغی نبی ادا پیږي چې دا الله د حبیب بشریت بدمر علم په هر چا فرض ده چې دغه په خپل ایمان خپل عقیده دا پیژني خپل ایمان او خپل عقیده پیژني دا الله حبیب ګوره دا نور چې قران شریف کې راغلي را دای صفت ده او د ذات په اعتبار هغه بشر دی بعض مولانا څه ته پوښتنه وي نورم دی او بشرم دی په دې خبره باندې د من زمان کی خبره ګډوډي راګړ نور د الله د حبيب صفت ده او د ذات په اعتبار سمرا آیاتونو کی دي چې هغه بشر دی و ان کانوا من قبل اگر کودای مخکد دینا لفی ضلال مبین خامخا په گمراهی سرګند کی اولما اصابتکم مصیبت آیا هر کله چې ورسېږي تاسو مصیبت او تکلیف د وخت په میدان کې نو تاسو اولی پریشان کیږئ قد اصابتم مثلها بیشک رسول تاسو د چند دی تاسو او یا مرګ شهیدان شول یو کس درنه پقیت کې بوتلینو او تاسو او یا قتل کړیو او یا متفقیت کې روستیو قلتم نتاسوائی انا هذا دکم زیننے قل هو من عند انفسکم ورطوائی داستاسو دا نفسونو دا طرف نئے اور دا من عند انفسکم کی مفسرین مختلف اقوال ذکر کری چه سنگوئی داستاسو دا نفسونو دا طرف نئے قل ورطوائی اے حبیب هو من عند انفسکم داستاسو دا نفسونو دا وجنا یعنی آغا تیرانداز اور مات مخالفت کو نو دا اللہ دا حبیب و دا اللہ دا حکم دا مخالفت دا وجن دا مصیبت راغے نزکوئی ہوا من عند انفسکم کل بندتا دا کسب و دا سببیت پتور بانے دا یوشی نسبت کی لکا اللہ دا مصیبت لکلے و اللہ تے نسبت کی خالقو اللہ مالکو اور تقدیر کی لکلو دا دائی تے نسبت داو کو سبب دائی جوڑ شیو یو قول لا رسو من عند انفسکم دویم دارے چکل دای فدیہ غستا دا بدر دا قیدیانونا ترمذی شریف کی حدیث راغلے اور حدیث امام نسائی ذکر کرے
جبريل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغه وی قربان دی امت ته وایا دای د مشرکان او د قیدیانو نه فدیه واغستا دا الله دا خبره خو خنوا دا الله دا خو چې دای نه سرواله په خبره باندې نو کله کافر قتل الله خو نه نو ورته وجتاو د او یا کسان کو قتل کل د دی او یا مبارکین د الله خو ادا و چې سر متواله وی الله را خبره خو خنکا او دی قوم ته وایا چې دې اختیار دی یا خو دې دا سرونه وای حدیث دی ترمذی شریف او یاد فدیه واخلی خو چې څومره نه واغستنو آینده jihad کې ودمر کسان د دین شهیدان کی نبای صحابه صلی الله حبیب مشوره کا اې الله حبیبا دا زمو رشتہ دار دي خپلوان مو کی دي چې الله ورته ایمان توفیق ورکړي او دینه مو فدیه والو پدې بمون دی او د jihad د پارزان مضبوط کو او آینده کومه شهیدان جوړ شي نو مون په شهادت خفنه یو مرتبه نو الله اذا خطا سختنه ورکړو نو قلتم ان هذا وای تاسو چې دا رقم ویرا قل هو من عند انفسکم ورتوا اے حبیبا دا خود طرف د نفسونو تاسو نه تاسو خپل لا شهادت وکړو ان الله بیشک الله علی کل شیء قدیر فهر یشی قدرت او طاقت والے وما صابكم يوم التقى الجمعان او هغه چې رسیدلی او تاسو کوم تکلیف یوم التقى الجمعان فرض ملاوی دودا دوړلو فباذن الله مد الله په حکم او د الله په تقدیر وليعلم المؤمنين او دې لپاره چې سرګن کی الله خلق ته مؤمنان دې لپاره دا تکلیف راغلو چې الله مؤمنان بندگان خلق له سرګن کی وليعلم الذين نافقوا او دې لپاره چې سرګن کیا کسان چې منافقان دي وای جدا شو 300 کسان د میدان نه لړ الله ټول خلق لخکار کل چې دوی خو موږ مسلمانان یو او مؤمنان په میدان کې الله د حبيب سره ولاړ وقيل لهم دا ګوره ده عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه خبره چې ورته ویلو هغه خو شهید شو هغه شان الله رب العزت وحیرولېګ وقيل لهم ولشوديتا تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله جهاد كيد الله لارکی او ادفعوا یا خو دشمن دفع کوي د ځان او زمونږ بعض علماء لیکلي آیات دا معنا دا کوم خوخی او دا درته دین ښکاری نو خدا الله لارکو جنگيږي او قدر ندین نخکاری نو اسیم د انسان خو یې سره چې د په ملک او د په کور او د په مال او اولاد سو عمل کوي د دفاع کوي کنه کوي وای مدینه ستاسو وطن د دشمن راغله نو اوت فو دفع وکړي نو منافق نه دفع تیارو او نه قتال ته تیارو اوت فو یا دفع کوي زمون یا دا معنا مو یا دفع کوي زمون دشمن به تکثیر السواد دغه خو مډیره کوي کنه ایک سکول نشي او دا در قتال فی سبیل الله مخکاری نو دغه خو مډیره کوي کنه راغلی وچا چې ډیره کنه دام د دوی نه وای بازي کسان مجاهدین څخه چاوي تاسو بډاګان هم کمزوري ایوه دغه خو ډیره کو کنه بشه په خبره وکړه دله خبرای ډیره کو او د چا دله چې ډیره کنه الله به پرز د قیامت دای سر راپورته کوي او دفعو یا دفع کوي دشمن زمونږه پډېرولو د ډلې سره یادا وچی جنگ د الله لار کې کوي یا کافر خود ځان نه دفع کوي کنه د خپل مال او د خپل نفسونو نه دفع کوي دا توجیم باز علماء کړي وی وتفعو ځان نه نفاق دفع کوي خلکو شک او شبهات دي چې دا منافقان جهاد نه مني او د جهاد نه کوي نو موقع جوړ شي تر راوال او جنگيګه چې د خلکو را شک او شبهه لري کوي دفع کوي نفاق د ځان نه بدایسه قالوا ویلوی لو نعلم قتالا لاتبعناكم د دې ګڼ توجیهات علماء ذکر کړي او روح المعانی دلته ذکر کړي لو نعلم قتالا لاتبعناكم تفسیر روح المعانی د دې قول ګڼ توجیهات ذکر کړي یو معنا دا ولو كنا نعلم انكم تقاتلون نما اسلمناكم
وی کوم لا پته وی تاسو بداسي جنگونه مکوئ نو مونږ به تاسو سره اسلام وروړو نو موږ خو دا غنیمت وي او بیت المال برخه وي خوشحالي وي مونږ له کدا پته وی چې دې کې ودا تکلیفونه وي نو مونږ به سره تابعداري تاسو نه وکړي یا معنا د دې دا یره موږ په جنگ پیګو نه دا چې چلاله ناراضي لو نعلم قتالا لتبعناكم وی کچری مونږ په دې په جنگ نو مونږ بس تاسو تابعداري کړو همغه زمیدار خلک یو او ټول مرملا باغونه ساتلي منافقان د مدینه نو مونږ په دې سيزونو نه پوي لو نعلم قتالا لتبعناكم او بل قول په دې کې دام ده کچری مونږ ته پته وي چې دا قتال فی سبیل الله ده نو مونږ بستاسو مر لو نعلم قتالا ای فی سبیل الله لتبعناکم که مونږ ته پته وي چې دا د الله لاره کې قتال نو مونږ بستاسو تابعداري کړو خدا او تاسو یو بل وجنه راوجنه یو قول منافقانو دا او دا ور تر قیامت باندې خلک دا خبره کوي لو نعلم یعنی قتالا فی سبیل الله لتبعناکم او یو قول تفسیر دا مفسرین ذکر کړي وی کوم په دې چې دا قتال نو موږ هم تابعداري کړي دا خو قتال نه دی مگر تخپل لا سوزان غرزول لیکنه تا وی قتال هغه چې دواړه طرف له قوتونه برابر دي یو کلم سل کسان دی بل پلم دی یو سرم جازونه او ټینګونه بل ویتاو سره څه شي نشتا دغه دې ته لکه اوس باز خلکو یره دور له قوت څخه دی ودی دور روس سره امریکای سره څنګه جنگي نو ایدان نه مگر ځان په هلاکت کې ورزول منافقان هم لو نعلم قتالا کوم په دې چې دا قتال له وی قتال هوای چې مساوات وی برابرۍ دواړه قوتونه یو شانتي په قوت کې ودا خدای سره لګي سره ډېر دي نو دا خدان په خپل لاس کندل ورزول دی هلاکت تا لو نعلم قتالا لتبعناكم کوم په دې چې دا قتال له نو خامخا موږ تاسو تابعداري کړو هم للکفر اے نفاق اسم یو درجه د پمند کفر او د اسلام کې او پدار سړي دا خبر او که هم للکفر مدوی کفر تا یوم اذن پدارز پکمرز چې دا خبره کولا اقرب ډیر نږدې منهم مدوینا للایمان ایمان تا دای کفر ته پدارز ډیر نږدې د دوی ایمان ته ذکر نفاق د کفر او د اسلام په منځ کې او درجه په دغه راز د کفر ته ډېر نږدې د ایمان په مقابله کې یقولون وایدوی بافواههم تخپل خلوبانه ما هوا ليس في قلوبهم چې نشته د هغه د پزمو کې والله اعلم بما یکتمون الله خپوی پاس چې دوی پټای الذين هكسان قالوا لاخوانهم چاغي ویلی دي خپلون تا وقعدوا او خپلم پکورونو کې ناس دي د قتالنا اے خپلم کور کې ناس ته jihad نه کوي او خپل ورونو تموي چاغي د الله لاره کې صحیح مسلمانانو لاړل او شهیدان شول ویل وتعونا کدی زمون تابعداري کړي او دا قتال او جهاد تنوی تلے ما قتلو نو دی وجل شوی نوی قل فرمائے حبیب فدرعو زی منافقان و دفع کئی عن انفسکم الموت دخپلو زانون نمرگ ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتین اے اغا میدان للاو ذکر شہید شو نو عزت ہو کور کے ناستے اور جہاد توزنا نو پکار خداوی ستاو تر قیامت مرنشی عمر دربان رانشی اب آئی مفسرین دام لکلی وہی پدی منافقان اس بیماری و بار آلا نو یو اویا کسان پدائی کی مرشو نو قرآن شریف ورتداوی چی خو جہاد لوتیو نو اویا کسان شیدہ نو تخوتے نوی نو دزان نبدی دا مرگ دفع کرے اس داوی مرد تعصم شوئی او مرد تعصم شئی او صحابہ کرام و مجاہدین و شہداء تم شہادت ملاو شو استاس و داغی پا مرگ دیر لوی فرق دے ولا تحسبن الذین او خام گمان مکوئے مخاطب پاو کسانو قتلوا فی سبیل اللہ چی وجل شیدی دا اللہ لارکی امواتا
چې دای ګنی مړدي منافقان مرشوی او دای شهیدان فل خدای دا غي غنت مړ مګړای بل احیاء بلکې دای ژوند دي عند ربهم يرزقون او د خپل رب سره دوی رزق ورکول شي. او حدیث د مشکات شریف جلد ثانی کې راغلی او دا حدیث دی کہ امام ابن کثیر ذکر کړی او مشکات شریف جلد ثانی کې مراغلی کله چې د احد شهدا او یا کسان شهیدان شول ورا دا غیر پیغام الله متعال رسول کله چې په میدان د احد کې د الله د حبیب صلی الله علیه و آله وسلم سره او یا کسان شهیدان شول نو غي الله رب العزت په جنت کې سکل ژوندۍ ک لکه دا چې حدیث ته الله حبیب وي لما اصيب اخوانكم يوم احد جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر واستاسورون چې کله شهیدان شول دوه دغه شهدا یادای نو الله غي روحنا فخيتو دشنو مارغانو کې واچو او غي د جنت په باغونو نهرونو کې سري وتاكل من ثمارها او داوی میونه خوراک کوي او د عرش د لاندې د سروز او پنجري هغه ترازی او پاغه کې بیا آرام کوي. فلما وجدوا طيب ماكلهم کله چې موندو اغا لذت خوراک او اسکاک مدل په جنت کې تمنا وکړه ویا لیت اخواننا يعلمون ما صنع الله بنا کاش زموږه دنیوي ورو ته پته وي چې موږ سره الله څوک دا رنګ یو روایت کې دا څنګه راغلي دی مَن يبلغ اخواننا اننا احیاء فی الجنه زموږه دنیوي ورو ته څوک خبر ورسي چې موږ خو په جنت کې ژوند دي الله ورته بل څوک نشتا انا ابلغهم عنكم زبستا سدا پیغام ورسو بدار الله پیغام نے د شهدا وا ولا تحسبن الذين قتلوا خامخا گمان مکو پا کسان قتلوا فی سبیل الله چې وجل شي دی الله لار کې امواتا چې دا غنیمړي بل احیاء بلکې دی ژوند دي عند ربهم يرزقون او د خپل رب سره دې رزق ورکول شي او دا برزخی خبرې ندا په عقل تلل کېږي نه فرحین بما آتاهم الله دی خوشحال دی پاغ نعمتونو چی ورکڑی دی تعالی من فضله دخل مہربانینا ویستبشرون بالذین او دی خوشحالی اخلی ویستبشرون بعد معنی کری یسرون بالبشار دی خوشحالی کی پذیر سرا ویستبشرون او دی اخلی زیر بالذین پاکسان باندې لم يلحقوا بهم چلا ندی پیوشید دی سرا من خلفهم دین رستو دی دخپل جوندو مومنان مبارکم خوشاله چرا لکه مونږ الله آدم رلوی عزت راکو او آدم رلوی مقام راکو نو دا شان بدوی تم ملاوی الله خوف علیہم دا چې نبوی سیر پدی لکه پمونږ ځن کدن او قبر کې رانو په دی و میرنی ولا هم يحزنون او نبوی دی غمجن نګور شهادت ډېر لوی مرتبه دومره لوی مقام نه شهادت چې بعضی جزئی فضائل او جزئی فضیلت د شهید د نبی د پاسه علماء ذکر کړي بعضی جزئی فضیلت زاد شهداو د انبیاء علیهم السلام د پاسه ده شهید ته ویسو خبر د الله رب العزت د طرف نه ملاوي یو خدا چې دا ژوندو رو مبارک دی لزیره چې دی بم الله تعالی سره ملاوي دایبم رب العالمین تعالی سره ملاوي دیم شهید باندې ګورا هغه باندې عذاب د قبر نه د قبر عذاب دا په شهید باندې نه او نبی علیہ السلام نے تپوس شو اور هغه ترمذی شریف ذکر کړی جزئی فضیلت د شهید دار وې د شهید د پاره پنځ د الله رب العزت 15 خلود دی او 15 درجه دا حدیث ابن ماجه او د ذکر کړي و یو خدا
چې دا اول شهادت سره د ګناهونو معاف شي. ويرى مقعده من الجنه دیلا ژوندې وختي تني چې جنت کې خپل ځای ورته ښکاري الله ورته خیره. ويجار من عذاب القبر دا عذاب قبر په شهید ني. ويأمن من الفزع الاكبر او دا قیامت د ورځې د لوی غبرات نه مفامن بل د په سر باندې با هغه د عزت تاج الله پرز د قیامت کیږي. الله حبیب وی ولياقوتۃ منا خیر من الدنيا وما فيها هغه تاج کی یوم الغلرات دنیا او ما فيها نه بهتر او دو او یاهوری بدت په نکاح ورکه او د پاغ رشتہ دارو کی چې او یا کسان وی او مومنان دی خود گناهونو کبائر د وجنه ورته جهنم واجب شوه دیو شفارسو کی نو او یا کسان به جنت توردن نشي. امام ترمذی هذا حدیث حسن صحیح. او الله حبیب نے تپوسم شوی سوجا چې ټول خلق باندې په قبر کې عذاب دویو په دبنی دا الله حبیبی بس دا ډېر د کنه دا د نیزو د تور پړک وک د سره د پاسه نور په عذابونه کې دا د نیزو د تورو دا پړک ورته ډېر و نور په دوانه چې څه کې بس دا ورته ډېر دي. نو د شهید د پاره دا شپږ جزئی فضائل دیته وای چې دا بل هیڅ چاته نه ملاويږي. نو ځکه دې کې وای الله خوف علیهم دا چې نبوي سیره پدوي ولا هم يحزنون او نبوي دی غمجن. يستبشرون بنعمت من الله دای خوشحالی حاصلوي په نعمت سره د الله تر طرفنا. د نعمت نه مراد دی کہ یا جنت تے یا مغفرت تے. یستبشرون دای خوشحالوی بنعمت من الله و نعمت سره طرف د الله نه. امام قرطبی وای نعمت نه مراد دی کہ یا جنت تے یا مغفرت تے. وفضل نو په فضل سرا وان الله بشک الله فضل مراد دارے چې دیت زیادت کرامت و عزت الله ورکو. وان الله بشک الله لا یضيع اجر المؤمنین نبربادوی اجر د مؤمنانو. دی کې دی او بل جهاد ذکر کوي رسوایاتو کې او دې ته د علماء په اصطلاح کې وایي غزا حمراء الاسد. داغي واقعا روح المانی او دارنګ امام قرطبی دا ذکر کړي تا مشرکان چې کله د احد جنگ کو نو چې لاړل نو چې سوخ لاړل او سفر کو نو پیمانه شول. وی ګورا مو خلد مسلمانانو نا پخیت کی نارینا او زنانه راوستی او نو راوی استیصال کو او نو متصال دا سے سخاز غنیمت راو مال متراو نو دای د واپسې اراده وکړه. الله په خپل بندگان ګورا داس امتحانات راولي امتحان د امتحان د پاسه او پاغي کې دا غيغ مقام دا غيغ مرتبه الله رب العزت بلندي. دا الله طرف نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی راغلی چې حبیبه مشرکان بیا واپسې سکے او الله حبیب بدن ټول زخمی صحابه کرام اکثر زخمیانو او یا شهدا دا غي دفن دا غي غم دا علاوه دا الله حبیب اعلان کو چې موږ د دشمن په سيزو خو هر هغه سره به موږ سره راځي چې پرون میدان کې موږ سره او چې پرون څوک نه دراغله ابن راځي. جابر رضی الله عنه راغ نبی علیہ السلام ته درخواست پیش کو چې قربان زه در سره نوم خو زه پلان رست پریخ ما ته وستاره او خويندې او یا بنی لا ينبغي لي ولا لك ان نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن. دی بچی ما او تعالی مناسب نه چې دا دمر زنانا خويند دي پکور کی پریزو او سړې دي پکینی او لړ دي شو او زه هغه نیم چې تا دې غوړه کوم چې ته دې لاړ شي او زه دې کور کې کینم نو تر اوسه